سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. قدرمنو معززو شاگردانو، تاسو د خپل ژوند هدف یوازې مادیات مه جوړوئ، او قدرمنو استادانو خپلو شاگردانو ته دا هدف مه ورکوئ چې یوازې دنیا دې برابر سي، ژوند دې برابر سي، مادیات وګټو. ګورئ دا د استاز خپله یوه سلطه ده. استاز له د خپل صلاحیت نه، له د خپلې سلطې نه باید استفاده وکړي. 5 داسې سلطې دي هېڅوک یې له چا نه نسي اخیستلی. په دې کې هر څوک اختیار لري، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې پکې معلوم ده. یوه سلطه د پلار ده. پلار باید کوشش دا وکړي چې خپل بچي ته سم هدف ورکړي، د خپل بچي ښه تربیت وکړي، په دینی تربیت باندې تربیه کړي. پرې نه دي چې بچی په داسې یو فکر باندې رالوی سي چې هغه د دیموکراسۍ والا فکر وي، هغه د الحاد فکر وي، هغه د کمونیزم او د لیبرالیزم فکر وي، کوم چې دنیا کې باطل ادیان او باطل فرقې او باطل دینونه دي، هغه ته خلک کار کوي. باید پوره ورته متوجه د خپل د اولاد سالم تربیت وکړي او سالم هدف ورته ورکړي. ځکه سلطه د پلار دا ده چې هغه په زوی باندې، په خپل اولاد باندې کامل حاکمیت لري. هیڅوک نشي کولی چې دا سلطه ورنه واخلي. دا سلطه الله ورکړې ده، د الله پیغمبر ورکړې، دین او شریعت ورکړې ده. بله سلطه د امام ده. ځکه دویمه مدرسه له کور نه هغه طرف ته هغه جومات وي. د موږ او تاسو عرف او عادت هم داسې جوړ ده. ماشومان جومات ته لیږو، ملا صاحب مونځ هم ورښیي، جمع هم ورښیي، او د دین هغه اهم مسایل هم ورته بیانوي، او الف با سپاره هم ورته وایي، قرآن کریم هم ورزده کوي. له دې نه وروسته بیا ماشوم مکتب ته ځي. نو د امام سلطه ده. امام ته پکار ده چې له خپل صلاحیت نه، له خپلې سلطې نه د استفاده وکړي، ګټه ترې واخلي. امام هغه صلاحیتونه لري چې هېڅوک یې نسي ترې اخیستلی. خو البته اوس اکثر امامان، یو خو دا ده چې جوماتونو کې ښه امامان نه پیدا کېږي. اکثر ښه علما چېرته په مسؤلیتونو کې دي، نظام ته راغلي دي. اکثر مدارس او مکاتب او جوماتونه مو داسې کسانو ته پاته دي چې د هغوی علمي استعداد ډېر کمزوری دی، هغوی کې وړتیا او استعداد او صلاحیت نشته. نو امام باید خپله سلطه وساتي. اکثره امامان د کلي سپین ږیرو سترګو ته ګوري چې ولاله ملایي نه مې ونه باسي، داسې نه وي چې دا رزق را باندې بند سي. په کار داسې نه ده. هغه به خپل حاکمیت لري. کومه سلطه چې الله ورکړې ده، د الله رسول ورکړې، دین او شریعت ورکړې، هغه به نافظوي. امام ګوره امام د مقدم د له مقتدیانو نه، په هر کار کې به مخکې وي، مقتدیان به په ده پسې. نو په کار دا ده چې د معزز او قدرمن امامان خپل شاګردانو ته ښه هدف ورکړي، سالم هدف ورکړي، سم هدف ورکړي او سم تربیت یې وکړي. بله سلطه بیا د استاز ده. معزز او قدرمن استادانو، تاسو له د خپلې سلطې نه، له د خپل صلاحیت نه استفاده وکړئ. خپل شاګردان مو ښه تربیت کوي. ولو که د مکتب مدیر او د مکتب امیر درته وایي چې نه تربیت کې ته کار نه لرې، ته فقط تعلیم ورته کوه. ورته وایي چې نه ګوره د ما مشر یې زه د اطاعت کوم، خو البته زه خپل صلاحیتونه لرم چې ما ته الله او د الله رسول او شریعت او اسلام را کړي دي. ما باندې دا واجب ده او فرض ده چې زه د خپل شاګرد تربیت وکړم. د تعلیم تر څنګ به تربیت هم کوي. یعنې په کار دا دی چې هر درسي ساعت کې 5 دقیقې د تعلیم نه مخکې، د کتاب له شروع کېدلو روانېدلو نه مخکې باید استاز خپل شاګرد ته، محصل ته د تربیت خبرې وکړي، د هدف خبرې ورته وکړي، سالم هدف ورته وټاکي او ښه تربیت یې وکړي. همدارنګه یوه سلطه په دې 5 سلطو کې هغه د خاوند ده. ځکه خاوند په خپلې میرمنې باندې سلطه لري. الرجال قوامون علی النساء، دا حق شریعت ورکړی، دین ورکړی، د اسلام ورکړی. او بله سلطه هغه د امام د مسلمانانو ده. خپل صلاحیتونه لري، دغه خپله سلطه وي، څوک یې ترې اخیستلی نسي. نو معززو استادانو په دې 5 سلطو کې یوه سلطه د تاسو ده. د خپلې سلطې نه ښه استفاده وکړئ. عظیم مسؤلیت الله تاسو ته درکړی، عظیم عبادت کې تاسو اخته یئ. د مسلمانانو د اولاد سالمه تربیت تاسو کوئ. که چېرته موږ ښه شاګرد تربیه کړو، شاګرد ته ښه هدف ورکړو، انشاءالله 10 کاله وروسته به دا ناخوالې چې کومې دي دا به بیا نه وي. بیا به څوک غلا نه کوي، بیا به څوک قتل نه کوي، بیا به څوک شراب نه خوري، بیا به څوک د مسلمان تحقیر او توهین نه کوي. ولې؟ ښه به تربیت سوی، فکر به ورسره وي. بیا به څوک یوازې د خپل جب ډکولو دپاره کار نه کوي، د خپلې دنیا جوړولو دپاره به نه کوي. بیا به فکر دی چې نه، د ما خو اصلي مسؤلیت، اصلي هدف دا و چې کلیات 5 به ساتم، د دې لپاره به بیا کار کوي. بیا به دنیا م الله جوړه کړي، آخرت به م الله جوړه کړي.
ټولنه به هم له فساد نه پاکه وي. نو په کار دا ده چې موږ تاسو خپل قدرمن شاګردان په سالمه تربیه باندې وروزو او ښه سالم هغه هدف ورته ورکړو. دا ډېرې مهمه مسلې دي. صحیح د ځینې نور لاملونه هم شته، یعنې ولې فساد کیږي، یو علت دا هم د نفس او شیطان را باندې زورور ده، دې کې شک نشته. کله چې یو څوک خپل نفس او شیطان په خپل قابو کې وساتي بیا ګناه نه کوي، بیا فساد په مخ د ځمکه باندې نه کوي. د نفس د کنټرول دپاره بیا تر ټولو ډېره ښه بهترینه لاره دا تصوف ده. اکثر خلک ورسره مخالف دي. تصوف ګوره دا په قرآن ثابت ده، په حدیثو ثابت ده. البته ځینې داسې خلک هم شته چې تصوف یې اوس ډېر سخت رنګ بدی کړی، خلک هغو ته ګوري فکر کوي چې همدغه تصوف ده، د خلکو زړونه یې ورته ورکړي، داسې ستونزې مشکلات لرو. همدارنګې حب الدنیا لکه حدیث مبارک کې راځي دا سر د ټولو ګناهونو ده. یعنې کله چې د یو چا په زړه کې د دنیا محبت ولویږي بیا دی کوشش کوي چې دنیا ډېره کړي، بیا دې ته نه ګوري چې حلال ده حرام ده، روا ده ناروا ده، جائز ده ناجائز ده، غلا ده وی کم وی نه کم، کوشش کوي چې دنیا یې زیاته سي. نو قدرمنو هلته به فساد له ځمکې نه ورکېږي، هلته به موږ او تاسې هغه ټولنې به ډېره زیاته ترقي او تعلیق کړې وي او رامنځته سوي به وي چې موږ او تاسو خپل شاګردان په سالم تربیت کو، ښه هدف ورته وټاکو او څه مو چې مسؤلیت او مکلفیت د هغه په سم شکل ادا کړو. الله تعالی دې دا مجلس په خپل عالي دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. الله تعالی دې موږ ځوانانو ته داسې فکر ورکړي، داسې انګیزه دې الله ورسره پیدا کړي چې هغوی د الله د دین دپاره د خدمت جوګه وګرځېږي او د الله پاک د دغه عظیم دین او شریعت او د اسلام دپاره دوی داسې خدمتونه وکړي لکه دنیا کې چې موږ نور علما یادو، که دیني علومو کې دي که عصري علومو کې دي، چې دغسې د موږ ځوانان هم بیا یاد سي، ابتکاري کارونه وکړي، افتخاري کارونه وکړي، د خپل ځان لپاره، د کورنۍ دپاره، د ټولنې دپاره افتخار جوړ سي. الله رب ذوالجلال دې دغه مجلس په خپل عالي دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. رب کریم دې ښه اثر پې مرتب کړي. الله تعالی دې دغسې خلک چې هغوی د موږ ځوانان تشویقوي، ترغیبوي، په ټولنه کې نور هم زیات کړي، دغسې ادارې د الله پاک نور هم ډېرې کړي. په کار دا د ترغیبي او تشویقي مجالس ډېر زیات ونیول شي، ځکه ځوانان مو ضرور یو فکر اخلي، پیدا کوي او دا سوچ کوي چې زه هم باید داسې یو ابتکاري کار وکړم چې تشویق سم. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير